خو زما وروڼو داسې یو غریب هم شته چې بازار ته وځي نو خلکو ته ګوري چې دا کوم قسم خوراک اخلي دی صرف تماشه کوي هلته دی صرف تماشه کوي هلته په زړه باندې یوه پوله چوي او بله پرې راخیږي دا خو په بازار کې دی خو چې کله موږ کور کې کینو کور کې ماشوم زما خوراک نه خوښېږي کله یو خوراک کله بل خوراک زما هم خوراک نه خوښېږي خو قسم په الله داسې خلک شته دی چې کله افطاري ته کیني یا افطاري ته ورته سترګې نیولې وي چې اوس په ګاونډ نه چېرته خوراک راشي که رابه نه شي ورته سترګې نیولې وي ماشومان هم په دغه انتظار ناست دي چې چېرته د ګاونډ کې به څوک خوراک راوړي که رابه نه وړي ځینې خلک داسې شته دی چې هغې له خپل مور به روټۍ ماتوله په لاس کې ورکوله لیکن هغې څه روټۍ نه چې مور یې ماته کړي ماشوم له په لاس کې ورکړي چې بچیه دا وخوره داسې خلک هم شته دی داسې خلک شته دی چې هغې بل کور له خپل کور کې پخکلی سالن چې هغه بېکاره غوندې سالن وي یا یې ساګ پخ کړي وي او یا یې چېرته د شوملو لاوړ پخ کلی دا بل کور ته لیږي خواته ګاونډ کې چې کیدای شي هغې به کې لږ ښه خوراک راکړي کیدای شي هغې لږ ښه خوراک موږ له راکړي نن ستا خوراک ته غریب ستا دومره محتاج دی چې تا له لاونډ درلیږي تا له ساک درلیږي دې دپاره چې دی ما له ښه خوراک راولېږي نن زما ضمیر دومره مړ دی چې زه پخپله نشم کولی په دې ما له شرم راځي زه په دې شرمېږم چې زه پخپله خوراک راوالمه دروازه وټکوم چې دا دروالی زه چې پخپله غریب له پرې خپل لاس کې خوراک ورکم د ده د زړه نه به څومره دعاګانې راخېږي ما ته نو نن ځینې زنانه داسې شته دی چې هغې په رمضان کې بار پټو ته وځي هلته ساک کوي ساک شپېشترې او شوتله او نور صابه هغه راجمع کوي بېګاره ځان له پیبداري کوي هلته ځان له پیبداري کوي زما وروڼو ځان به نه اوده کوو بل له ورکه الله به دله خوشحاله شي الله وی انفق علیکا ای زما بنده ته خرج کوه زه په تا باندې خرج کومه نن د بل هم زوی دی زما هم زوی دی نن د بل هم ښځه شته دی زما هم ښځه شته دی زما بچی دی ښه خوراک کوي زما کور والا دی ښه خوراک کوي او د بل سړي ښځه دی ناره شپه تېروي د بل بچی دی په شملو په لاوړ پسې خوراک کوي د خوراک یې خوند هم نه یې هلته زمانو په رمضان کې غټ کارونه دا دی اصل کې اصل خبره دا ده چې ته د خپلې خولې نوڼې راوالې بل یې ورکې بل یې ورکې ځان وږې پرېږدې اصل عمل دا دی زما وروڼو دې ته عمل ویلی کېدلی شي دا به ستا په ایمان دلالت کوي دا به ستا په محبت د الله په محبت د رسول باندې به دلالت کوي چې واقعي د دې د الله سره محبت دی رحم به کوو پرې خلکو باندې زما وروڼو یو شان بنئ ټول خلک ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء ای خلک رحم وکئ په هغه شا باندې چې په دې ځمکه کې دي تاسو باندې به هم رحم وکړي هغه څوک چې هغه په اسمان کې دی درخواست تا کومه چې خپل ګاونډ کې په خپل علاقه کې غریب سړی خپلې دروازې ته مه مجبوره کوئ چې ستا او زما دروازې ته ودرېږي مې مجبوره کوئ موږ به پخپله هغې له وړو انشاءالله تعالی الله رب العالمین دې زموږ نه راضي شي الله رب العالمین دا ماده په موږ کې پیدا کړي چې په غریب باندې مخورو او الله دې توفیق راکړي چې ښایسته ښایسته اعمال وکړو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولکم